سلامونه دوستانو، په ډیره مهمه موضوع باندې بحث کوم تاسو ته. دوستانو، کله هم چې تاسو په یو شی باندې نه پوهیږئ یا په مارکیټ کې سودا اخلئ په صنف کې چې دې شی ته په الماني ژبه کې څه وایي، هر شی سی وي او تاسو نه پوهیږئ چې په الماني ژبه کې دې ته څه وایي. دغه جمله په الماني ژبه باندې موږ څنګه وایو؟ چاته ورزو که المانیان وي یا هر څوک وي، تاسو ورځئ څنګه وایي؟ ماته ګورئ دلته وایي Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch؟ یعنی بخښنه غواړم دغه شي ته یا دې ته په الماني ژبه کې څه وایي. د مثال په توګر دغه موږ سره یو لمپ دغه هسې موږ ورته په پښتو کې رڼا یا ګروپ وایو، نو په الماني ژبه کې موږ وایو Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch؟ یعنی په الماني ژبه کې دې ته څه وایي. لاندې ګورئ بیا دې ته وایي لمپ یعنی ګروپ یا لمپ چې په پښتو کې وایي دی لمپ مطلب ارټیکل ورسره وایو. که چیرته تاسو بیا هم پوه نه شوئ، تاسو ورته وایئ und wie schreibt man das؟ یعنی دا څنګه لیکل کیږي، دا لیکل کیږي څنګه؟ تاسو هغه یو څکر هم تاسو چا نمبر اخلئ یا یو شی زده کول غواړئ او نه پوهیږئ، بیا تاسو ورته پښتو کې وایئ und wie په الماني ژبه کې وایئ und wie schreibt man das؟ یعنی دا څنګه لیکل کیږي. لکه د لمپ سپیلنګ تاسو وایم LAMPA یعنی لمپ.